د الکوزای ای لرنینګ چینل درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سمبال یاست. راځو په سمپل پریزنټ ټنس کې یو بل نوي درس ته چې هغه په حاضره ساده زمانه کې د ایس او ایس د اضافه کولو طریقه ده. تېره ورځ موږ په دې باندې بحث وکړ چې څنګه او ولې په سمپل پریزنټ ټنس کې فعلونه ایس او ایس اخلي. هم ویل چې د مفرد فاعل لپاره مفرد فعل باید استفاده شي. نو له همدې کبله د انګلیسي ژبې ټول فعلونه په جمع حالت کې قرار لري او د ایس او ایس په اخیستلو سره په مفرده بڼه تبدیلیږي. راځو اوس په دې باندې ځان پوه کوو چې څنګه کولی شو فعل د ایس او ایس اضافه کړو. کوم فعلونه ایس او کوم فعلونه ای ایس اخلي. How to add s and es. Words ending with s, double s, sh, ch, o, x and z take as, but in other letters take only s. ډیره ساده خبره ده او ډیره اسانه. words ending with s, double s, sh, ch, o, x and z ټول هغه فعلونه چې په s, double s, sh, ch, o, x او z توري باندې پای ته رسېدلي take as. دوی es اخلي. کله چې تاسو غواړئ په سمپل پریزنټ ټنس کې فعلونه د اس ورکړئ تاسو خپل فعلونه وګورئ که په اس باندې پای ته رسېدلی او یا ډبل اس اس ایچ سی ایچ او ایکس او یا هم په زاید باندې پای ته رسېدلی او که په دغه تورو باندې ستاسو فعل پای ته رسېدلی نو ډېر اسانه طریقه ده پرته له کوم تغییره ډایرکټ تاسو کولی شئ چې دغه ډول فعلونو ته ای اس اضافه کړئ. but in other letters take only s. مګر که چیرې په نورو تورو باندې پای ته رسېدلي وو دا معنا چې پرته له دغه تورو څخه که چیرې ستاسو فعل په نورو تورو پای ته رسېدلی او د مثال په ډول په ای توري پای ته رسېدلی او په بي توري پای ته رسېدلی او په بي توري پای ته رسېدلی او یعنې پرته له دغه تورو only at s نو په هغه حالت کې تاسو کولی شئ یوازې اس اضافه کړئ. راځو چې ستاسو د لا ښه وضاحت او د پوهې په خاطر ما دلته ځینې فعلونه لیکلي د هغې لپاره به فعلونو ته اس او اس اضافه کړو. plural verbs kiss, wash, watch, go, make, learn. دا شپږ فعلونه په جمع حالت کې دي. موږ ویل چې د انګلیسي ژبې ټول فعلونه په جمع حالت کې قرار لري. راځو singular verbs له دوی څخه مفرد فعلونه جوړو. څنګه کولی شو له دوی څخه مفرد فعلونه جوړ کړو؟ د اس او ایس په اضافه کولو سره. ځینې فعلونه اس اخلي او ځینې ایس اخلي. اوس پېژنو چې کوم فعل ته موږ اس اضافه کوو او کوم فعل ته ایس اضافه کوو. کیس په ډبل اس توري پای ته رسېدلی ګورو چې په دې تورو کې ډبل اس شته بلکل. words ending with double s at es هغه فعل چې په ډبل اس پای ته رسېدلی ای اس اخلي. دې فعل ته موږ کولی شو چې په داسې ډول په مفرده بڼه یې تبدیل کړو. د ای اس په اضافه کولو سره زموږ فعل په جمع حالت کې او په مفرد بڼه باندې تبدیل شو. واش په اس اچ پای ته رسېدلی اس اچ په پورته تورو کې شامل ده نو موږ ویلی شو چې واش او واشز د ای اس په اضافه کولو سره له جمع حالت څخه په مفرده بڼه تبدیل شو. واچ هم هذا القياس په سی اچ پای ته رسېدلی سی اچ په پورته تورو کې شامل دی نو د ای اس په اضافه کولو سره موږ کولی شو چې واچس ووایو او له جمع حالت څخه یې په مفرده بڼه تبدیل کړو. ګو په او په توري پای ته رسېدلی او دې ځای کې شامل دی نو موږ کولی شو چې دا هم د ای اس په اضافه کولو سره له جمع حالت څخه په مفرده بڼه باندې تبدیل کړو. مایک ته ګورو په ای توري پای ته رسېدلی ای په دې پورتنیو تورو کې نشته نو موږ کولی شو چې یوازې د اس په اضافه کولو سره یاد فعل له plural verb څخه په singular verb باندې چینج کړو. Mike is ending with e is not exist in the above letters mics. Only by adding of s we can change the form of Mike into mics from plural verb into singular verb. همدارنګه لرن په عین توري پای ته رسېدلی او عین توری په پورتنیو ذکر شویو تورو کې شامل نه دی نو د یوازې اس په اضافه کولو سره موږ کولی شو چې له جمع حالت څخه یې په مفرده بڼه باندې تبدیل کړو. نه یوازې دا شپږ فعلونه ټول د انګلیسي ژبې فعلونه تاسو که چیرې سټډي پرې وکړئ ویې پلټئ که په دغه اس ډبل اس اس اچ سی اچ او ایکس او زاید باندې پای ته رسېدلي وو په آخر کې ای اس اضافه کړئ او که چیرې په نورو تورو پای ته رسېدلي وو نو تاسو کولی شئ د اس په اضافه کولو سره له جمع حالت څخه یې په مفرده بڼه باندې تبدیل کړئ. یو ځل بیا په آخر کې یادونه کوم چې دغه قضیه یوازې د سمپل پریزنټ ټنس مثبتو جملو او د دریم مفرد شخص لپاره ده. په نورو زمانو کې هم تاسو نشئ کولی چې فعل د اس او ایس اضافه کوئ. په سوالیه منفي او منفي جملو کې هم نشئ کولی چې اس او ایس اضافه کوئ. هیله مند یم چې تاسو به د اس او ایس اضافه کول په سمپل پریزنټ ټنس کې په دقیق ډول زده کړی وي. که چیرې تاسو کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ کې راسره پرېږدئ. تر بل درسه پورې د خدای په امان.